نن د چمپیونز ټرافي سیالۍ لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اعلان شوله. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې نن د 2025م کال چمپیونز ټرافي سیالۍ لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اعلان کړله. له مهالوېش له مخه به دغه سیالۍ د کرکټ نړیوالې شورا د راتلونکې میاشتې فروري پر 19مه نیټه به پیل سي او د مارچ تر 9مې نیټې به په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې دوام ومومي. د چمپیونز ټرافي سیالۍ لپاره ډیره زبردست بهترینه لوبډلې اعلان شوې ده چې ابراهیم ځدران یو ځل بیا راغلی دی. داسې رحمان الله ګربت، صدیق الله اتل، حشمت الله شاهدي، رحمت شاه زرمته، اکرام علي خیل، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، محمد نبی عیسی خیل، رشید خان ارمان، علم محمد غضنفر، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقي، فرید ملک، نوید ځدران، درویش رسولي، ننګیالی خروټ او داسې بلال سمې شامل دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په چمپیونز ټرافي کې ګډون نه دی کړی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په چمپیونز ټرافي کې لوبې ترسره کوي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په چمپیونز ټرافي کې ښې سیالۍ ترسره کړي چې اتلولي افغانستان لوبډله وګټي.